نو دغه دی فعلا عیدګاه دروازې ته راورسېدلم. نو دا شنې ګمبد دی، دا دوې کې وینئ دغه دا ځای په شنو ګمبدو مشهوره دی. دلته مې رومیانو دا شیان راواخیستله چې عاده ده وینې مازدیګری دی. نو زموږ یار دی، هر شی دی، موږ د ده سره خو چې په دې لار تېرېږو. بادرنګ مې راواخیستل ماشاءالله داسې بادرنګ دی، داسې ورته وګورئ دلته ورته وګورئ خاص دغه بادرنګ او هندوانې دي اوس موسم کې. نو غټ تنور یې راخیستی دی، نانوایي تنور دی. دا خو نو مخکې مې در باندې لیدلي دي، دا نوي جوړ سوي دي په دې ساحه کې دا کورونه. زموږ د سمبوسې مرکز خو نو دغه دی، موږ دلته سمبوسې راخلو. سلامونه، ستړي موسئ، وخت مو په خیر. نو په دې هیله چې هر ځای یاست روغ جوړ به یاست. نو بیا هم د معمول سره سم مازدیګری دی، راوتلی یم د باندې. نو ما ویل دا ښار به در باندې ووینم او زموږ د فعالیت به در باندې ووینم چې نن څه کوو. نو زما دا خو ډیلي ولاګ وي نو او اکثره وخت داسې چې ښار وي، نو ځینې وخت داسې چې عینو مې نه وي، نو هغه ډیلي روټین چې زه څه کوم هغه در سره شریکوم. نو اوس تقریبا دا دی د کپتان مدد چوک سره یم، روان یم د کور خواته. نو راځئ د خیره سره، پلار یې به سودا هم راخلو د کور لپاره. مازدیګر دی، نو د کندهار ښار به په دا مازدیګري کې در باندې ووینم. نو دغه دی فعلا عیدګاه دروازې ته راورسېدلم. اشاره سره ده، نو اوس دغه سوله وا به وړم. مازدیګر نو ټول خلک له کاروسه سره خلاص شي، ټوله کوښښ کوي بالا په ښار کې بې نظمي شي، موټرسایکل والا، باسکل والا او ټکسي والا خو نو مه ښوروه. نو ډېر باید متوجه واوسېږي چې یا ځان خوږ نه کړي یا بل څوک خوږ نه کړي. کرار زه وینم داسې زردالو هم راغلي دي. نو ورځ ته رابلي بس د کندهار یا په عموم کې د افغانستان میوې شروع کېږي. لمر هم پر دغه وضعیت دی وینې چې لویږي بالا. انتیکه موټر دی، څنګه یې رنګولی دی. نو دا شنې ګمبد دی، دا دوې کې وینئ دغه دا ځای په شنو ګمبدو مشهوره دی. دوې دانې دي د وخته څه وینې، یوه دانه یې پټه سوه، یوه دانه معلومیږي. او بیا چې په کوم ساحو باندې ریړیانې درېږي، دغه ترکاري و دا شیان خرڅوي، په هغه ساحه کې به بیخي موټران ډېر درېږي. اوس دا حضرتجي بابا دغه د ترکاري و د میوې و د دغه کوڅه ده، نو دلته بیخي خلک زیات دي. ذکرا را سره ده، نو ذکرا نه پوهېږم چې څه شي غواړي نن. ذکرا څه شي غواړي نن؟ آیسکریم خو بیا ورېدی په عینو مې نه کې، بل څه شي غواړي په بازار کې. هلته مخکې یو ځای تېره ورځ مې یو ځای دا بورګي ولیدله، نو ډېر ښه خوند یې راکوي. اوس ورته ودرېدمه، ول تر اوسه نه دي آماده، اوس یې آماده کوو. سړی زه یو څه وږی یم ومه، سړی یو دانه به نوشیجان کړي. په کندهار کې بیا دا فاسټ فوډ ډېر کم دی نسبت نور ولایاتو ته، کابل و دې ځایو ته. بس داسې خاص شی نشته. یو وریجې دي، وریجې نو بس سهاره تر ماښامه هر ځای پیدا کېږي. هندوانې وینئ څونه ډېرې دي. او وریجې بیا داسې شی دی چې په فاسټ فوډ کې نه پوهېږم چې راځي که نه راځي، خو هغه داسې دوی ډېره رنګیانې وریجې پخوي، داسې ژړې. زما چندانې هغه نه دي خوښې، چې خورې بیا نو وریجې سم یا قابلي سړی وخوري یا بریاني هم صحیح ده.
شیریخ دی او جوسان دي. نو خلک موټران هم سره ویسي ویني یې. دا هغه مارکېټ اول سړی چې نو اوس دوکانونه پکښې ډېر شوله، ټوله دا ساختماني مواد پکښې خرڅېږي، دروازې و، کړکینان و، دا چینایي. دلته مې رومیانو دا شیان راواخیستله چې عاده ده وینې، مازدیګری دی. نو زموږ یار دی، هر شی دی، موږ د ده سره خو چې په دې لار تېرېږو. دې خواته نو کوڅو ته لار تللې ده، مرچک ور واچوه بس یې دی. منګیان هم دغه دي ستا. نو نن سبا داسې دی چې خاص د افغانستان د ترکارۍ وخت هم دی، هر شی ډېر دي، پرېمانه دي وینې. لپاره مې یو څه بینډۍ و دا شیان راواخیستل. نو دا پر دا سړک پر غاړه باندې شیان خرڅوي، نو ښه سړی هم دی او بل حق هم د ده جوړېږي چې اول باید ده ته ور وګرځېږو، ځکه دی ډېر ضرورت ورته لري نسبت دا نورو دوکاندارانو ته. نو زه اکثره وخت شیان راخلم، د داسې راخلم. نو روان یم له خیره سره مخ ته. نو تاسې راځئ چې څه کوو. او دا خو نو هغه هم د پروشانې دي، هغه بله ورځ چې مې سودا پکښې وکړه، د هغه وچ شیان دا غوړي و، وریجې و، دا شیان. بادرنګ مې راواخیستل، ماشاءالله داسې بادرنګ دي، داسې ورته وګورئ. نو زما په سلاد کې تر هر شي بادرنګ خوښ دی. اوس یې دلته هم ناریم وایي، وایي تازه بادرنګ په 80 افغانۍ. دلته ورته وګورئ، خاص دغه بادرنګ او هندوانې دي اوس موسم کې. کسابو ته وګورئ، په دا مازدیګر په دا روژه کې به دغه نانوایي او کسابه ډېره ښایسته معلومېدله. نو اوس چې هغه دغه ووینم، کسابه ووینم یا نانوایي ووینم، روژه را په یاده شي د مازدیګر، ځکه زه به مازدیګر راوتلم. سړک خو مې بل ورځ در باندې ولیدی، دا د میدان سړک دی، وینې چې هر ځای را وګرځېږي بادرنګ. اوس مې هلته بادرنګ راخیسته، هغه ته ما ویله ما دا بادرنګ داسې دی چې خالي په سلاد کې خوړل کېږي، نور نو پخېږي نه، که پخېدی بیا به ډېر استعمالېدلی. خو داسې دا د ګرمۍ لپاره بهترین شی چې دی بادرنګ و هندوانه دي. نو ځینې خلک یې دغسې غرمه هم خوري، مازدیګر یې هم خوري، خوښ یي. دونه غټ تنور یې راخیستی دی، وینې دا فکر کومه د نانوایي تنور دی. نو اډې ته راورسېدم تقریبا، دا د کابل اډې ته، د کابل او د زابل. دې خواته چې راسې د عینو مینې ساحې ته، نو دلته شینګیا زیاته ده، هوا هم بدله شي مکمله ورسره. نو ذکرات مې شی هم نه دی ورانیولی. اوس بیا له شا له خوا راباندې غږ کې وایي بابا چیشي رااخلې. نو ته نوم نه اخلې، نو ستا چیش خوښ د هغه راوښیه. خاشې والا چپس بیا څه رقم دی ذکرا؟ ذکرا واده وویني داسې ورته خوشحاله شي، ښه خوند درکوي ذکرا واده؟ داسې چکچک یې ورته شروع کړي، واده یې بیخي خوښ دی. په واده کې د چیش ډېر خوښ دی. موږ هم بس د عینو مینې دروازې ته راورسېدلو. دلته اوس شینګیا شته چې د باندې لاس وباسې نسبت ښار ته ډېره هوا فرق کوي. ما اوس ایسي بنده کړله، که یخه هوا نه راځي خو ګرم هم نه راځي. اوله په وارم داسې په شور کې ده، وینې یې خلک ورته ناست دي، بس خوند ځینې اخلي. هغسې به مستقیم یې وارې ولاړ شو، یو څه مستې به راواخلو. دا څو وخت مې بانجڼ نه و خوړلي، دا څو ورځې. نو نن مې کنداري بانجڼ راواخیستله، ښه خواږه. نو ما ول نوشیجان بې کړو.
دلته هم کرار بس توت په کمېدو سوله. بازار کې مې یو ورځ کوم په ارغنداو کې ډېر غټ شفتالو ولیدله، نو نن مې ونه لیدله، نن مې راخیستله. ذکران ول ماته شفتالو راواخله، په مخه رانغلل. دلته مې اوس ولیدل کوچني وله، غټ شفتالو ښه خوند کوي، د اوبو داسې ډک وي. بیا په تېره د کندهار د هغه ډېر خواږه مي. سم هلته به مستې راواخلو، یخی به راواخلو. صحیح دی. هو بابا کور ته ولاړ شو نو. سمه. ته چې غواړې خو ته ما ته ووایه. ایسکریم غواړې؟ دغه ایسکریم سمه ده، د هغې خبره سو. ایسکریم ده سمه. یو وارې به مستې راواخلو، والا به بیا هر شی چې مو راخیستل. نو مستې و شیان مې راواخیستله. زویا وایي زه وږې یم، ما ته سمبوسه رانیسه. دا خو نو مخکې مې در باندې لیدلي دي، دا نوي جوړ سوي دي په دې ساحه کې دا کورونه. اوس نو ډېر وخت کېږي، خو خیر په عموم کې نوي دي. نو روان یم چې زویا ته یو سمبوسه ور رانیسمه، نو د هغه بعده به بیا له خیره سره کور ته ولاړ سم. زموږ د سمبوسې مرکز خو نو دغه دی، موږ دلته سمبوسې راخلو. او د ده ښه سمبوسه هم ده، خو ښه خوند کوي. خوراک ګروپان هم لګېدلي دي، بریاني هم لري. نو نه پوهېږم چې بریاني بیا څنګه دی، ما نه ده خوړلې. نو د ماښام اذانونه وسوله، زه م روان یم کور ته. سودا مودا مې راخیستې ده، هغه به ور تسلیم کړمه. نو بیا مې بېرته اراده ده چې راووځمه، نو بیا به خبرې کوو. نو تر بیا ښه وخت، د الله په امان.